بیا ډیر وخت پس د دې خاوند نه افسر جوړ شوی و او ډیر زیات کلونه پس چې دې کله کور ته راغی نو چې ده وکتل نو حیرانه شو ځکه چې د ده ښځه لګیا وه د خښتو په بټۍ کې یې کار کوو او بیا د هغې نه بعد چې څه وشول ټول خلک یې ډیر زیات حیرانه کړل دا کهاني ده د یو رکوټې شان کلي چې په دې کلي کې یو رکوټې هلک او جینۍ اوسېدل د هلک نوم زهیب او د جینۍ نوم سمیه و د زهیب دی په کور کې ډیره زیاته غریبي وه او د ده پلار د ډیر زیات وخت نه په کور کې بیمار پروت او مور به یې په پردو کورونو کې کارونه کول او پیسې به یې ګټلې او په دغه لږو ډیرو پیسو باندې به یې کور ساتلو زهیب به د ورځې پردې مزدورۍ کولې او د شپې به لاټین ته ناستو او سبق به یې یادو د سره یو څو زاړه زاړه کتابونه وو چې دی به یو زوړ شان کټ کې ناستو او لاټین به یې ځان ته بل کړی و او ده به ډېر په مینه باندې سبق یادو او دا سوچ به یې کوو چې یو ورځ به زه ډېر سبق وویم او ما نه به خدای پاک یو غټ انسان جوړ کړي او ځان سره به یې اکثر دا خبره کوله چې بس یو ځل زما دا سبق پوره شي نو بیا به زمونږ حالات بدل شي د کلي خلکو چې به د ده خبرې واورېدلې نو ورپسې به یې وخاندل او سوچ به یې کوو چې دونه د غریبي کورنۍ خلک کله هم غټ خلک نه دي جوړ شوی هم په دې کلي کې یو بله جینۍ وه چې د هغې نوم سمیه و چې دا یو یتیمه جینۍ وه چې د دې په ماشوموالي باندې د دې مور مړه شوې وه د دې یو رکوټې مات شان کور و د دې دا کور ډېر زیات زوړ شوی و چې اوس صحیح طریقې سره د اوسېدو لایق هم نه و دې ته به چې په کلي کې کوم ځای کې مزدوري ملاوېدله نو دا به هلته تلله کله به یې په پټو کې پردی کوداله وخله کله به یې د خښتو په بټۍ کې کار کو او کله به پردي کور ته تلله خدمت به یې خلکو له کوو دې به ټوله ورځ محنت وکړو او چې کومې پیسې به یې وګټلې په هغې باندې به یې خپله ګزاره کوله خو دې به کله هم ناشکري نه کوله زهیب او سمیه د یو بل ملګري وو او دا دواړه غریبانانو دې کې یو کس سره هم پیسې نه وې خو دې یو بل سره د زړه نه ډېر صفا وو او چې کله به زهیب زړه تنګ او ډېر زیات خفه به و نو د سمیه طرف ته به رالو یو شپه داسې چل وشو چې زهیب سره کتاب لاس کې او د سمیه دی هغه زوړ شان کور مخې ته ناست و زهیب ډېر زیات سوچ کې تللی و سمیه ترې تپوس وکړو چې څه چل دی ولې خفه یې زهیب ورته سلو شان وویلې چې د کامیابۍ حاصلولو دپاره به ضروري دا وي چې زه ښار ته لاړ شم او هغلته نه سبق وویم او که زه کلي کې پاتې شم نو کامیابي حاصلول به زما دپاره ډېر زیات مشکل شي بیا لږ وخت دپاره دا دواړه خاموشه ناست وو ځکه چې ښار ته د سبق له تلو دپاره او په ښار کې د هاسټل دپاره او د سبق دپاره د ډېرو پیسو ضرورت و او بل طرف ته غټه خبره د دپاره دا وه چې دی د کلي نه هم بار کېده په دې باندې خفه و بیا ترې سمیه تپوس وکړو چې ته به ښار ته سبق لا کله ځې زهیب ورته جواب کې وویلې چې پته نه لګي ځکه چې ما سره خو پیسې هم نشته بیا زهیب سترګې ښکته کړلې او ډېر زیات خفه و او بیا زهیب نور هم ډېر زیات محنت شروع کو سهار نه به یې تر ماښامه پورې مزدوري کوله او د شپې به دغه لاټین ته ناستو سبق به یې یادو او ده چې څومره پیسې وګټلې دا ټولې پیسې په ښار کې د سبق دپاره ډېرې زیاتې کمې وې یو شپه دی ډېر زیات ستړی و او په ځمکه باندې ناست او ډېر زیات خفه و ځان سره یې سوچ کو کیدی شي زما دا کامیابۍ دا خوبونه یو خوب پاتې شي په دغه ټیم کې سمیه راله او غلی شان د سره خوا کې کېناسته او بیا یې لږ وخت پس خپل لاس کولو کو او د ده په لاس کې پیسې کېښولې زهیب چې دا وکتل نو حیرانه شو او وی ویلې چې دا پیسې د کوم ځای نه تا سره رالې سمیه ورته په جواب کې وویلې چې ته به ښار ته ځې او دا ستا خرچه شوه زهیب ورته جواب کې وویلې چې دومره ډېرې پیسې سمیه ورته وویلې چې ته زړه مه خوره او بس دا پیسې واخله زهیب په زړه کې ځان سره ویلې چې دا پیسې ډېرې په سخته ګټلې کېږي او بیا زهیب وویلې چې نه داسې نشي کېدی زه دا پیسې نه اخلمه سمیه ورته جواب کې وویلې چې ګوره که ته دا پیسې وانخلې او ته ښار ته سبق دپاره لاړ نه شې نو ستا ټول محنت به ضایع شي او د سمیه په سترګو کې مخکې نه یو امید پروت و او ځان سره یې ویلې چې زهیب به یو ورځ کامیابه کېږي بیا چې سمیه ډېر زیات وویلې نو زهیب پیسې واغشتلې او بیا یو څو ورځې پس د ښار ته د تګ تیاریانې پوره شولې او بیا چې کله دی په کومه ورځ پېښور ته تله
نو کلیوالو د ده طرف ته صرف کتل، خو چا هم په ده باندې دومره ډېره پروا ونه کړله. سمیه هم چپ چاپ ولاړه وه او بیا چې کله د بس د راتلو اواز واورېدی شو، زهیب خپل رکوټ شانتې بیک راواغېشتلو چې په دې کې لږې شان کپړې او یو څو کتابونه وو. بیا زهیب د سمیه طرف ته رالو او ودرېدو. وی ویلې چې زه به ځان کامیابومه او زر تر زره به واپس کلي ته راځمه. سمیه غلې غوندې مسکۍ شوله او وی ویلې چې ما ته پته ده چې تا به الله تعالی کامیابوي. بیا بس روان شلو او زهیب د بس په کړکۍ کې سمیه طرف ته کتل او سمیه هماغلته ولاړه پاتې شوه. بیا چې بس تر څو پورې د سترګو نه پناه شوې نه و، سمیه ولاړه وه او کتلې دغه بس طرف ته. بیا یو څو ورځې پس همدغه کلی و، همدغه سړک و او همدغه بسونه به پرې ګرځېدل. خو د سمیه په زندګۍ کې هغه شان مزه نه وه او د دې زړه به ځانلوالې محسوسو. په اولو ورځو کې به د زهیب خطونه راتلل، دی به هغه خطونه کتل چې هغه به ورته په دې خطونو کې د ښار د سبقونو باره کې او د هغه ځای د کار باره کې او هلته چې په هغه باندې کم مشکل حالات تېرېدل د هغې باره کې به یې ورته لیکل کول. سمیه به دا خطونه راغشتل او بار بار به یې کتل او بیا به یې ځان سره سنبال ایښول. خو بیا ورو د خطونه راتلل کم شول او بیا به کله یو هفتې پس خط راتله او بیا به یو میاشت پس راتله او بیا داسې شو چې 4-5 میاشتې پس په یو خط راتله. سمیه به هر وخت دغه لارې طرف ته کتل. دی به ټوله ورځ دغلته انتظار کو، خو زهیب به نه و. دې ته په خپل کور کې هم کارونه نور هم زیات شوي وو او بیا به دې ته په کلي کې مزدوري هم کمه میلاوېدله. په دې وجه به دا مزدورۍ دپاره بټۍ ته تله او هلته به یې د سحر نه واله تر ماښامه پورې درنې درنې خښتې چلولې چې په دې سره د دې لاسونو کې چوندې شوي وو او خراب شوي وو. خو دې به دا کار نه پرېښو او خپل محنت به یې کو او بیا چې به ماښام ښه ډېره ستړې وه او خپل کور ته به راله، نو د ټولو نه مخکې به یې د زهیب هغه زاړه زاړه خطونه راواغېشتل او هغه به یې کتل او دې سره به د دې زړه ته ډېر زیات سکون میلاوېده. بیا ورو ورو وخت تېرېدلو او بیا ډېر زیات وخت پس ډاکخانې والا د دې کور طرف ته رالو. سمیه رامنډه کړلې، خو ډاکخانې ورته وویلې چې ستا دپاره ما سره هېڅ خط نشته، اوس ستا په نوم باندې خط نه راځي. ډاکخانې والا سلو غوندې دا وویلې او مخکې روان شو. سمیه هم په دروازې باندې ولاړه پاتې شوله. خو په دغه ورځ د دې په زړه کې دا خبره تېرېدله چې زهیب صرف زما نه بیل نه شو، داسې لګي چې د هغه زړه هم زما نه بیل شو. خو دی به بیا هم د زهیب ډېر زیات انتظار کو. په سبا باندې دا بیا دغه بټۍ طرف ته د کار دپاره لاړله او دی به په جینۍ ځان دا خښتې چلولې. په دې بټۍ کې به سحر د نور راختو نه مخکې کار شروع کېدو چې په دې بټۍ کې به دی هر رنګ کار کو. د خاورو نه به یې خښتې جوړولې، هغه به بیا په لاین کې نور ته ایښولې چې هغه اوچې شي او د اوچېدو نه بعد به بیا په سر باندې ایښولې او دغه درنې درنې خښتې به یې چلولې او دې سخته مزدورۍ کې به د دې ورځې تېرېدلې او دې ته به تنخوا هم ډېره زیاته کمه میلاوېدله. خو سمیه سره بله لار نه وه او بیا ورو ورو د دې جسم د دې سخت کارونو عادت شو. خو دې اوس هم په زړه کې به زهیب یادو او چې کله به کار کو بیا به هم کله کله د سړک طرف ته کتل او دا سوچ به کو چې څه پته لګي اچانک هغه راشي. کله کله به دې ته لګېده چې دې ته څوک اوازونه کوي، خو چې دې به شاته د لارې طرف ته وکتل نو په لاره کې به صرف دوړه وه، نور به هېڅ هم نه و. ماښام ټیم کې به ټول مزدوران خپلې کورنۍ له لاړل او خپل ښځه بچو سره به یې خبرې کولې، خندل به یې. خو سمیه به چپ چاپ د خپل زوړ شان کور طرف ته لاړله او دې سره د خبرو کولو دپاره د خندا دپاره هېڅوک هم نه و. او بیا ورو ورو ورځې په میاشتو کې بدلې شوې او بیا موسم بدل شو. د بارانونو موسم رالو او بیا لاړلو، بیا یخني رالله. خو د دې زندګي هماغه شان وه، سخت سخت کارونه او ستړیوالې او ښه ډېر انتظار. او اوس خو د خطونو د راتګ هغه امید هم ختم شوی و. خو بیا هم چې کله به ډاکخانې والا د دې کلي ته راتله نو د دې زړه به په ټوپونو شو، خو د دې دپاره به هېڅ قسم خط نه و. بل طرف ته په ښار کې د زهیب زندګي هم اسانه نه وه. په اولو ورځو کې ده ته د اوسېدو دپاره یو تنګه شان کمره میلو شوې وه چې هلته ده سره 4 ملګري نور هم پاتې کېدل. ده به د ورځې سبق ویلې او د شپې به یې بازار کې مزدورۍ کولې او هغې باندې به یې پیسې ګټلې او په هغې باندې به یې خپله خرچه ایستله. او کله کله به د غریبۍ په وجه باندې دې ماسخوتن اوږې هم اوده شو، خو ده کله هم حوصله نه بایلله او دې ته به هر وخت د سمیه هغه خبره رایادېدله چې ته سبق وایه، محنت کوه او الله تعالی به تا کامیابوي. بیا ورو ورو د ده محنت په کار رالو او چې نتیجه به راتله نو دی به پکې پاس کېده
بیا ورو د ده پیژنګلو هم وشوله او بیا څو ورځې پس د ده حالات لږ لږ ښه شول. د ځان نه ښې غوندې کپړې مو اغوښتلې او یو صفا غوندې هاسټل یې ځان له وکتلو او د ده ورو د کامیابۍ امید پیدا شو او د سبقونو د بوج د وجې او د ډېرو زیاتو ذمهوارو په وجه باندې د ورو کلي ایر کو. ده ته به کله کله کلي رایاد شو خو ده به ځان سره ویلې چې نه لا دا وخت نه دی او واپس په خپل سبق کې مصروفه شو او بیا په دې کې 4 کاله تیر شول او بیا په ده باندې یو داسې ورځ راله چې ده د دې ورځ دپاره ډېر کلونه انتظار کړی و. زهیب په یو غټې سرکاري محکمې کې یو غټ افسر ولګېدو او هغه خلک کوم چې به ده طرف ته ډېر توجه نه ورکوله هغه ټولو ده ته اوس ډېر زیات جی جان شروع کړو او د ده زندګۍ ته نوې نوې خلک راتلل شروع شول او د ده زندګي اچانک ډېره زیاته بدله شوله. خو د دې ټولو خوشحالو باوجود د ده زړه کې یو ځانلوالې شان به و چې د دې احساس ده ته په دغه شپه باندې وشو کله چې دی یوازې ناست و چې په کمرې کې ډېره زیاته خاموشي وه او د دومره ډېرو کلونو نه پس ده ته کلی ډېر زیات رایاد شو او ده ته هغه خپل زوړ کور رایاد شو. هغه لاټین چې کوم ته به ده سبق ویلې هغه ورته رایاد شو او د سمیه هغه ښکلی مخ ورته رایاد شو او څو ورځې پس ده ته د حکومت طرف نه د بدلې دپاره خط رالو چې ده دا خط وکتو نو دی ډېر زیات حیرانه شو ځکه چې د ده بدلي هغه ځای ته شوې وه کوم ځای کې چې د ده خپل کور و. د ده زړه په درباري شو ځکه چې دومره ډېر وخت پس دی هغه ځمکې طرف ته روان و د کوم ځای نه چې ده د دې سفر شروعات کړی و. دی چې کله کلي ته ورسېدو نو کلی ډېر زیات بدل شوی و نوې نوې سړکونه جوړ شوي وو او په څو ځینو کې پاخه پاخه کورونه هم جوړ شوي وو خو په هوا کې اوماغه رنګ د زړې خورې خوشبویانې وې چې کله دې سرکاري गाड़ी کې ناست و او په دغه علاقو باندې ګرځېدو نو اچانک ده ته په زړه کې دا محسوسه شوله چې دې صرف ډیوټي نه کوي بلکې لګیا دی اورک څه پسې ګرځي. ده به بار بار د کړکۍ نه بهر طرف ته کتل چې اچانک ته خپل ډرایور ته وویلې چې دلته خوا کې چېرته د خښتو بټۍ ده. ډرایور ورته جواب ورکو او وی ویلې چې صیبه مخکې په لار کې 2-3 بټۍ دي چې هلته مزدوران کار کوي. زهیب ورته سلو غوندې وویلې چې هماغلته مې بوځه. بیا دا ګاډی په کچه لار باندې راکوشو چې لرې د وریځو په شان لوګي په نظر رالل. بیا چې ورو ګاډی مخکې ورلو د غیر چاپېره کار د خښتو او د خلکو اوازونه راتلل. ګاډی چې ودرېدو نو زهیب ډېر وخت لپاره دغه ګاډي سره ولاړو چې د ده په زړه کې عجیبه شان یره وه او ده ته داسې لګېده چې ډېر زیات وخت پس دی یو داسې حقیقت طرف ته ور روان دی د کم حقیقت نه چې دی ډېر زیات وخت لرې پاتې شوی و. بیا دی ورو را روان شو او د ده نظر په مزدورانو باندې پرېوتو او د دغه مزدورانو په منځ کې د یو داسې انسان ولیدلو چې کتو سره د ده د زړه دړکن ودرېدو چې دغه سمیه وه. سمیه په سر باندې درنې خښتې ایښې وې چې د دې لاسونه چودلي وو او دې زړې شان کپړې اچولې وې خو د دې شکل هماغه شان و چې دا شکل زهیب نه کله هم ایر شوی نه و. سمیه سلو سلو روانه وه. زهیب څه وخت لپاره همدغلته ولاړ پاتې شو او د ده په خپلو سترګو باندې یقین نه راتلو او ده ځان سره ویلې چې دا ریښه دي او که زه چېرته خوب اینمه. خو د سمیه نظر اوسه پورې په ده باندې نو پرېوتې. هغې خښتې کېښولې او واپس روانه شوه د نورو خښتو روچتولو دپاره. د زهیب په مری کې لاړې اوچې شولې. 4 کاله مخکې چې کمې جینۍ د ده دپاره خپلې ټولې پیسې قرباني کړې وې هغه نن دومره په مشکلو حالاتو کې وه. بیا زهیب ورته سلو غوندې اواز وکړو او وی ویلې چې سمیه. بیا چې سمیه د زهیب طرف ته راوکتل نو اول خو یې زهیب هم نه پېژندو. د دې مخې ته یو ښایسته غټ مضبوط ځوان ولاړو چې د سپینې کپړې او یو صفا کوټ اچولی و او د سره د حکومت ګاډی هم و. سمیه ځان سره سوچ کو چې دا څوک دی خو بیا چې ورته په غور باندې وکتل نو د دې خپو نه ځمکه وتښتېدله او وی ویل چې زهیب ته. څه وخت لپاره دواړه خاموشه ولاړو او یو بل ته ښه ډېر وکتل او د یو بل په تماشه شول او دې نه دا ایر شول چې دی یو بټۍ کې ولاړ دي نه د دې غوږونو ته غیر چاپېره نه شور راتله بس د یو بل په تماشه و. د سمیه په خوله کې لاړې وچې شولې او دې نه خبرې هم ایرې شولې. بس دې صرف دومره وویلې چې زهیب ته دلته. سمیه کوشش وکړو چې په خپل مخ باندې لږ شان مسکان راولي خو دا ډېره زیاته ستړې شوې وه او د دې د خولې نه ووتل چې زه کار کوم. زهیب چې د دې لاسونو ته وکتل نو د دې لاسونه کار سره ډېر زیات چودلي شوي وو خراب شوي وو. بیا زهیب ته رایاد شو چې دا هغه لاسونه دي چې په کومو لاسونو به دې ما له اوبه راکولې په کومو لاسونو به دې ما ته خطونه لیکل
او نن د دومره ډیر وزن اوچتولو په وجه باندې او د مزدورو په وجه باندې چودلی شوي دي. زهیب په مخ باندې ډیره زیاته خپېمانتیا وه او ورته ویلي چې تا ماته ویلې ولې نه. بیا سمیه سترګې ښکته کړلې، تا ته به ما څه ویلي وو، ته خو په خپل کار کې ډیر زیات بیزی وې. د دې په خبرو کې شکایت نه و، خو دا معمولی شان خفه لګېدله. ګیر چاپېره مزدوران هم دې طرف ته کتل او هغې هم ډېر زیات حیرانه وو چې دومره غټ افسر او یو معمولی مزدوري سره لګیا دی خبرې کوي. زهیب باندې دا خو نه لګېده او ورته یې ویلې چې راځه لږ وخت دپاره دغه سایډ ته کینو. سمیه ورته جواب کې ویلې چې نه، زه لګیا یم مزدوري کومه، که چېرته مالک زه وکتلم نو زه ځم اول د مالک نه تپوس کوم. زهیب ورته غوسه شو او بیا د بټۍ نه لرې د یو غټ شان بوټي سوري ته راوستله. بیا سمیه کېناستله، خو د دې لاسونه اوس هم د خور اسقا وو. د زهیب د کېناستلو همت ونه شو او د دې مخې ته ولاړ پاتې شو. بیا لږ وخت چپ و او بیا ترې زهیب تپوس وکړو چې ستا طبیعت ټیک دی؟ سمیه ورته جواب کې وویلې آو، خو دا ډېره زیاته ستړې وه چې دا ستړېوالی د دې په مخ باندې صفا صفا په نظر راتلو. زهیب ځان سره دا سوچ کو چې ولې د دې کور کې څوک نشته، ولې دا یوازې ده، ولې د دې زندګي دومره په سختو کې تیریږي. خو زهیب ته د تپوس کولو همت ونه کړی شو. بیا ورته زهیب وویلې چې زه واپس دې علاقې ته رالمه، زما دې علاقې ته بدلي وشوله. بیا سمیه د زهیب طرف ته وکتل او ورته یې ویلې چې ښه خبره ده، ته الله تعالی کامیاب کړې او ما ته پته وه چې ته به کامیابېږي. زهیب چې دا واورېدل نو زړه نور هم راډک شو. زهیب خو دا سوچ کو چې دا به ما نه خفه وي او دا به ما ښه ډېر ورټي او ښه ډېرې خبرې به راته وکړي. خو د دې د چپوالي په وجه باندې زهیب زړه ته نور هم ډېر تکلیف ورلو. بیا سمیه پاسېدله او ویلې چې زه ځمه او ما ته خښتو کې لا ډېر کار پاتې دی. زهیب ورته جواب کې وویلې پرېږده کار ما سره لاړه شه. سمیه ودرېدله او وی ویلې چېرته لاړه شم تا سره؟ زهیب ورته وویلې ما سره لاړه شه د همیشه دپاره. سمیه لږ وخت دپاره زهیب ته نیغ نیغ کتل چې د دې په سترګو کې ډېر زیات سوالونه وو، زاړه ډېر زیات یادونه وو او ډېر زیات درد و. خو دې زهیب لا د خبرې جواب ورنکو او چپ ولاړه وه او دې دننه په زړه کې ډېر زیات سوچونه کول. زهیب ورته وویلې چې زه تا ته صحیح خبره کوم، د نن نه پس پته دلته نه پاتې کېږي. سمیه ورته نیغ نیغ وکتل او ورته یې ویلې چې دا دومره ډېر کلونه چېرته وې. زهیب سره د دې خبرې هیڅ قسم جواب نه و او خپل سر یې ښکته کو. غلطۍ شوې دي زمانه او ډېر غټ غلطۍ شوې دي. زهیب په مزه غوندې وویلې او بیا وویلې زه په ښار کې په کارونو کې رو غیبېدمه او زه په خپل کارونو کې ډېر زیات مصروفه شوم او ما دا سوچ کولو چې څه وخت پس به دا ټول ارڅ ټیک شي، خو په دې کې ډېر زیات ټیم ولګېدو. سمیه یو غټه ساه واخیستله او وی ویل چې تا سره صرف دومره ټیم نو چې تا ما ته صرف یو خط رالیږلی و. دا دواړه لږ وخت دپاره چپ وو او بیا لږ وخت پس سمیه وویلې چې زما په تا باندې یقین و چې ستا محنت په یو ورځ په کار راځي او تا به الله تعالی کامیابوي او ته به واپس ماله راځې. زهیب ورته جواب کې وویلې چې او زه ستا دپاره رالمه او دې نه بعد به زه تا کله هم نه پرېږدم. دې دواړو خپل منځ کې خبرې کولې چې په دغه وخت کې د بټۍ چې کوم منشي و د دې طرف ته رالو او چې سمیه ته یې وکتل نو په غوسه باندې وویلې چې ته کار نه دلته راپټه شوې، کار به دله څوک کوي. زهیب د منشي طرف ته وکتل او ورته یې ویلې چې سمیه سره داسې په بدتمیزۍ خبرې مه کوه. منشي حیرانه شو او بیا وویلې چې ته یې څوک چې زموږ منځ له رالې. زهیب د خپل جیب نه خپل سرویس کارډ روویستو او ورته یې وښولو. منشي چې کله وکتل چې دا خو غټ افسر دی نو رنګ یې زیړ شو او په یاره یاره ورته وویلې چې سر ما ته پته نه وه، خفه نه شې. زهیب ورته جواب کې وویلې چې د نن نه بعد به سمیه دلته کار نه کوي. منشي سر ښکته کړی و خو د خبرو کولو همت یې ونه کړی شو. سمیه چپ ولاړه وه او د دې طرف ته یې کتل او ځان سره یې سوچ کو چې دومره ډېر کلونه پس د دې زندګي څنګه لګیا ده چې بدلیږي. بیا زهیب دې ته وویلې ځه چې ځو، خو سمیه اوس هم زړه کې یریدله او بیا سلو غوندې وویلې چې ما سره خو لږ شان د مزدورۍ سامان هم دی. زهیب ورته جواب کې وویلې چې پرېږده سامان، هغه به زه بیا راوړمه. بیا دا دواړه د بټۍ نه د بهر طرف ته روان شول او مزدورانو دې طرف ته کتل خو چا څه ونه ویلې. سمیه چې کله بیا دغه سرکاري ګاډي طرف ته ورورسېده، سمیه کله سوچ هم نو کړی چې دا به په خپلې زندګۍ کې دومره غټ ګاډي کې هم کینی. بیا زهیب دروازه کلو کړله او ورته ویلې
چې یریږه دننه کېنه. بیا سمیه دننه کېناستله. ګاډی روان شو. بیا سمیه په کړکۍ کې د هغو لارو طرف ته کتل په کومو باندې به چې دا روزانه پیدل راتلله. خو نن هر څه بدل لګېدل. بیا ګاډی د کلي طرف ته راتو شو چې په لارو کې واړه زاړه کورونه په نظر راتلل شروع شول. او بیا چې کله ګاډی د کلي طرف ته راتو شو نو د سمیه زړه تیز په ډبېدو شو. او بیا ګاډی لاړو په هغه زوړ ځای کې ودرېدو چې ډېر وخت مخکې کوم ځای کې د زهیب هغه زوړ کور و. دغه کور مخکې نه هم ډېر زیات نور هم زوړ شوی و. دیوالونه یې خراب شوي وو. دروازې ماتې شوې وې او په صحن کې ګیا راختلې وه. بیا چې کله سمیه مخ راواړو نو دې کور ته د کتو په تماشه شوه. زهیب هم راغی دې سره خوا کې ودرېدو. بیا زهیب وویلې چې عمددي ځای نه زما او ستا ملګرتیا شروع شوې وه او عمددي ځای نه به واپس مو ته خپله زندګي شروع کوو. د سمیه په سترګو کې اوښکې رالې او دې ته داسې لګېده چې د دومره ډېر کلونو ستړیوالي په یو ځل ختمېدو واله دی. بیا ورته زهیب وویلې چې ته اوس یوازې نه یې. سمیه چې دا واورېدل نو د سترګو نه یې اوښکې روانې شولې او دا هغه اوښکې وې چې دې د ډېرو کلونو نه په سترګو کې ایسارې کړې وې. او ډېر زیات کلونه پس نن دې ته داسې ولګېده چې اوس هغه د انتظار لمحې ختمې شولې. خو د دې په زړه کې وړه شان یره وه او دا سوچ یې کو چې دا زه چېرته خوب خو نه ینمه. بیا زهیب سلو غوندې د دروازې له دیکه ورکړله چې دا دروازه ډېره زیاته زړه شوې وه او دیکې سره چې کله دروازه کلو شوه نو دې دواړه دننه چې کله ورغلل نو دننه کمره ډېره زیاته زړه شوې وه. دیوالونه هم ډېر زیات زاړه شوي وو او ډېره زیاته دوړه پې پرته وه او په ګوټونو کې جولاګانو ښه ډېرې جالې اچولې وې او هغه زوړ کټ اوس هم یو سیټ ته پروت و. دې دواړه لږ وخت لپاره چپ دغلته ولاړو او د هر څه ته یې کتل چې دې سره دې ته زاړه یادونه راتازه کېدل. بیا سمیه په دیوال باندې لاسونه وهل او ځان له دا د لاسه ورکوله چې دا خوب نه دی بلکې دا ریښه دي. زهیب وویلې چې دا کور به زه صحیح کمه او واپس به د اوسېدو قابل جوړ کمه. سمیه تې سلو غوندې تپوس وکړو چې ته به په ریښه باندې دلته اوسېږې. بغیر سوچ کولو زهیب له جواب ورکو او زه به هم دلته اوسېږم او اوس به زه چېرته هم تانه نه ځمه. او بیا په سبا باندې مزدوران راوغوښتل او په دې کور باندې کار شروع کو. هغه مات چت یې لرې کو او نوې لرګي یې پې واچول. دیوالونه یې وله سم کړل. غیر چاپېره د کلي خلک حیران ولاړ. دې ټول هر څه ته یې کتل او د دې یقین نه راتله چې دا هماغه غریب زهیب دی چې دله به چا دومره خاص توجه هم نه ورکوله. نن دومره غټ افسر جوړ شوی دی او لګیا دی خپل زوړ کور په خپله باندې سموي. سمیه هم لګیا شوله جاروی راواغشتله او د کور صحن صفایي شروع کړله. سمیه په مخ باندې خو ستړیوالی ډېر و خو دې ځل صرف ستړیوالی نه بلکې په زړه کې یو امید هم و. بیا څو ورځې پس کور خشته تیار شو. د کور چت خشته مضبوط شو. دیوالونه خشته نوي شول او دا کور ډېر خشته شو. او بیا چې کله کور تیار شو نو زهیب د سمیه نه تپوس وکړو چې اوس ټیک شو. سمیه مخامخ دروازې سره ولاړه وه. د دې په مخ باندې ډېره زیاته خوشحالي ښکارېدله او وی ویلې چې آو. بیا ماښام ټیم کې نور چې کله په ښکته کېدو شو دا دواړه په صحن کې په یو کټ کې ناست وو. خشته نرۍ یخه هوا لګېدله. غیر چاپېره خاموشي وه او ډېر زیات سکون و. زهیب وویلې چې تا ته پته ده زه چې به څومره کامیابېدم هغومره به زما د زړه نه سکون کمېدلو. ما سره هر څه وو خو سکون راسره نه و. بیا زهیب سمیه طرف ته وکتل او وی ویلې چې اوس ما ته پته ولګېده چې زما په زندګۍ کې څه کمی و. سمیه تې تپوس وکړو چې ما ته هم ووایه که نه ستا زندګۍ کې څه کمی و چې د هغې په وجه باندې تا ته سکون نه میلاوېدو. زهیب سمیه طرف ته په ډېرې مینې باندې مخامخ وکتل او وی ویلې چې زما په زندګۍ کې د سمیه کمی و. د سمیه په سترګو کې اوښکې رالې او بیا سر ښکته که او کوشش یې کو چې خپلې اوښکې د زهیب نه پټې کړي او بیا وویلې چې زه تا پسې ډېره زیاته خفه ومه. روزانه به مې لارو طرف ته کتل او دا سوچ به مې کو چې ته به کله واپس ماله راځې. زهیب ورته جواب کې وویلې چې زه هم د ستا نه بغیر ډېر زیات بې سکونه وم او کوم خلک چې د زړه نه یو بل ته صفا وي او د زړه نه یو بل سره مینه وي نو الله تعالی داسې خلک کله هم نه بیلوي. بیا ورو شپه شوله. په صحن کې شمع بله وه. سمیه زهیب طرف ته وکتل او ویلې چې ما سره دا واده وکړه چې نن نه پس په ته ما نه پرېږدي او زما نه به چېرته هم لرې نه ځې. زهیب ورته وویلې
چې ته ما سره یې نو زه به کله هم تا پرېنږدم، خو ته به ما سره دا وعده کې چې نن نه بعد به ته مزدورۍ او هیڅ قسم کارونه نه کې. بیا رو ورځې تېرېدلې، رو د کور ښکلا نوره هم زیاته شوله. سمیه به د کور کار کولو او زهیب به سهار خپلې ډیوټۍ له تلو او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو. بیا سمیه ته د مزدورۍ کولو ضرورت نه و چې د کور کار به ختم کو نو په صحن کې به ناسته وه او د ګلونو بوټي به یې کرل او کله کله به اسمان طرف ته وکتل او د الله تعالی ډېره زیاته شکریه به ادا کړله او ویلې به چې یا الله شکر دی چې تا مال خپل سکون یعنی زهیب واپس راکو. زهیب بم ټوله ورځ په خوشحالۍ باندې خپل ډیوټي کوله او ماښام چې به راتلو نو زړه کې به دا خوشحالي وه چې کور کې داسې څوک شته چې د زهیب انتظار باندې ناسته ده. بیا یو شپه دی په صحن کې ناستو چې خشته نری یخه هوا لګېدله او ډېر زیات د سکون ماحول او په دې کټ کې دوه داسې انسانان ناستو چې په دې باندې خپل زندګۍ کې حالات ډېر زیات بدل شول او ډېرې سختې نرمې پرې رالې، خو د دې دواړو په زړونو کې د یو بل دپاره مینه کله هم کمه شوې نه وه او همدغه وجه وه چې الله تعالی دې دواړه یو بل سره واپس ملو کړل.